ونیول شو. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو سلامونه احترامات. زه دا ویډیو پیغام د اتوار په ورځ چې کومه پېښه شوې ده او هغې نه پس چې کوم تسلسل د مختلفو واقعاتو په شمالي وزیرستان کې را روان دی، دا پېښه چې کله وشوه نو زه د دېګانو کلي ته ما چې کله ځان راورسولم، د دېګانو کلي نه تر امزوڼۍ پورې زه کام په خپل حفاظت کې راورسولم. کنې هغې زه په هغه ورځ په هغه ټایم ګرفتارولم. بیا د دېګانو نه چې زه امزوڼۍ ته ورسولم، شپه مې هلته وه، شپې هم هغې هغه کلي ګیراو، زه یې ګرفتارولم. خو بیا زه هغه سهار باندې کام د امزوڼۍ کلي نه د پخیلو کلي ته خپل کلي ته راورسولم. بیا مونږ هغه مازدیګر ووتو، پرلط مو شروع کړو په پاکستان مارکېټ کې. 3 ورځې پرله پسه دا پرلط روان و. خو بهرحال زما د ګرفتارۍ ټولې هڅې هغې دا لومړۍ ورځ د کوي لګیا دي او مختلف جرګې هم رالګي، مختلف کیسې هم رالګي. او د هغه ورځ نه ټول وزیرستان باندې کرفیو ده، نه د یو ځای نه هم څوک میرانشاه ته پرېږدي، نه د دې ځای نه څوک هلته پرېږدي، ایون سرکاري خلک هم دلته نه راپرېږدي. نو اوس د نن سهار نه زموږ د ټول کلي محاصره کړې ده، د خوا او شا کې چې څونه کلي د دې محاصره هم کړې ده. نو کام خو چمتو دی او کام خو وایي چې موږ به مقابله هم کوو، دغه به هم کوو، ريزسټنس به هم کوو. خو زه کام نه نوره په مزید امتحان کې اچوم، خالي د ځان پورې د ځان دپاره، ځکه چې دا خو یو دومره بروټل سټیټ دی. تاسو په هغه ورځ ولیدل چې 14 کسان ووژلي. د دې نه د هر قسم د مرګ ژوبلې خطر شته. نو زه نه غواړم چې مثال زه د خپل ځان بچ کول، ځان هم خالي زه د دې دپاره بچ کوم چې مثال دا کیسه روانه وي. خو د ځان بچ کولو دپاره زه ټول کام په تکلیف کې نه اچوم، ځکه چې د دې خلکو نو زه کیدای شي سویلین حکومت ته د دې چې کومه پرچه کټ کړې ده د دې بعد زه ګرفتاري ورکړم. خو ټول قوم ته دا مسوال دی، دا درخواست دی چې هغوی په حوصله کې ځان حوصله به ساتي. دا یو ډېره اوږده مبارزه ده. په دې کې به جیلونه هم راځي، په دې کې به دغه شان شهیدان هم راځي، په دې کې به هر قسم کیسې هم راځي. حوصله به نه بایلئ، خپل ځان به ښه چمتو ساتئ. د چا چې څومره اوس کېږي په هر فورم باندې د خپله مبارزه جاري ساتي. انشاءالله موږ به بیرته راوځو، بیا به مثال په همدغه زور او په دغه جذبې سره د خپل تحریک مخ په وړاندې بوځو، خپل مرام ته ورسوو. یو خبره د بل هم دا کول غواړم چې دا خو چونکې د ریاست جبر دی چې مړی مونږ کړو نسي یې مونږ. او بیا هم د دې ویډیو په ذریعه زه ټولې نړۍ ته دا پیغام ورکوم، ټولې دنیا ته دا پیغام ورکوم چې وی آر ویکټمز. مونږ داسې دی چې مونږ باندې ظلم شوی دی، تشدد شوی دی. د دنیا کم یو عدالت چې د پاکستان د ریاست وایي مونږ هغې ته حاضر درته تیار یو، خو دی به هم ځان احتساب ته پیش کوي. دا کومه پېښه چې شوې ده د دې مونږ دغه غواړو، انویسټیګیشن غواړو چې د دنیا په کوم عدالت و د دې تیاري په هغه باندې مونږ غواړو. خو د دې انویسټیګیشن چې تر څو پر نه شوي تر هغه وخته پوره به مونږ که په زندان کې هم یو، که راوځو که نه راوځو، که عمرونه مو تېر شي هلته، خو هر کله هر څه حساب کتاب چې وشي د دې تپوس به مونږ کوو. د دې مې تپوس پکار دی. تاسو د ټول الله خوشحاله او آباد ساتي. الله مو د دې وطن د بدرنګو نه وساته، یا د کومو خلکو د لاسه چې د بدرنګي جوړه شوې ده په وطن کې، د ظلم جوړ شوی دی، د جبر جوړ شوی دی، د تکلیف جوړ شوی دی، د دهشتګردي جوړه شوې ده، د کومو خلکو چې دا کم مرګ ژوبله وشو په دې خاوره باندې، کم د دې قتل عام وشو. او خدای پاک ته د دې خلکو نه، د دې ادارو نه، د دې نه د خلکو خدای پاک نوره زموږ د خپل قوم په امان کې او د دې نه د خدای پاک موږ ته نوره خلاصې. او دا خلاصې به موږ په خپل جرأت او په خپل همت مومو. دا په کور ناستې نه کېږي. دې لپاره موږ راوځو، مسلسل همت به کوو، جرأت به کوو، اتفاق نه به کار اخلو. هغې نه پس ته موږ کولی شو چې د دې توره بلا نه موږ ځان خلاص کړو. الله تاسو ټول خوشحاله او آباد ساتي. ډېره مهرباني، شکریه.